د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند او ازادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو قدرمندو اوریدونکو او د حماسو تمځای خپرونې خوږو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو د حجاز کاروان ناول یو 40مه برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې به راسره د تیرې برخې لنډې او جالبې صحنې او 42مه برخه واورئ. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، درځئ اوس هم د تیرې برخې لنډې او جالبې صحنې اورو. مابانو ماسپښین مهال پر خپله بستره غځېدلی وه. سهیل په منډه کوټې ته ورننوته او ویې ویل کاوس راغلی دی. د مابانو سترګې راډکې شوې او ویې ویل تا ته د حسان د سپینولو اړتیا نشته. زه پوهیږم چې هغه زموږ دښمن نه وه او هغه په دنیا کې له هیڅ چا سره بدي نشي کولی. د لمر لیدو په مهال مابانو له سهیل سره چې د سیند پله ته نږدې شوه، هلته یې د خلکو ګډه ګوړه ولیده. دوی اندېښمن شول، یوې او بلې خوا ته یې کتل چې یو کب نیونکی د کبانو ټوکرۍ پر سر وړاندې ورغی او ورته یې وویل تاسې کبان اخلئ؟ دا د کاوس غږ و. زه چې بیا دلته راشم نو د هغو انسانانو کاروان به راسره ملګری وي چې الله جل جلاله پر خپله ځمکه د عدل او برابرۍ د بیرغ رپولو لپاره غوره کړي دي. مابانو وویل سهیله، که ته غواړې له خپل ورور سره ولاړ شي زه دې نه راایساروم. هغه په ژړغوني غږ وویل خو ته. یوه شپه حسان او سهیل د حیره او زقار ترمنځ د اسلامي پوځ قرارګاه ته ورننوتل. حسان خپل ورور له یو سالار سره پرېښود او په خپله یې د مثنی بن حارثه د هستوګنځي په لور مخه کړه. مثنی وویل موږ د دجلې تر څنډو ورسېدو او بیرته راګرځېدلي یو. کله ما سره لږ نور پوځ وای نو نن به په مدین کې وای. د حسان په زړه کې ډېرې خبرې وې. هغه د خپل باعزمه لارښود د روغتیا په هکله غوښتل پوښتنې وکړي. غوښتل یې ورته ووایي چې آرام وکړه. هغه غوښتل چې ورته ووایي چې د ایران د فتح خوب چې تا لیدلی وه د تعبیر وخت را رسېدلی دی. لږ ځنډ وروسته دوی د نیزهبازۍ په میدان کې د عاصم بن عمر تمیمي سره خبرې کولې. حسان په لنډ ډول د ایران د تازه وضع په هکله د هغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. بیا یې وویل عاصمه، زه مدینې ته ځم، دا زما ورور دی. که ته یو سرتیری ترې جوړ کړې نو دا به دې راباندې احسان وي. دا وی د تیرې برخې لنډې او جالبې صحنې. درځئ اوس هم راسره 42مه برخه واورئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. مثنی بن حارثه په زیقار کې په خپله خیمه کې د سختې تبې په حال کې پروت و.
د پوځ څو تنه سالاران ورسره ناست وو. له خیمې څخه بهر د اس د پښو غږ اوچت شو. لږ ځنډ وروسته حسان دننه ورننوت. د مثنا مړاوې څېره ناڅاپه تازه شو او پر ځای راکېناست. حسان وویل ښاغلیه د مدینې پوځ را روان دی او د هغه امیر تا ته سلام وایي او دا پیغام یې راکړ چې ډېر ژر به راورسېږي. امیر څوک دی؟ سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. امیر المؤمنین په خپله غوښتل چې د پوځ لارښوونه پر غاړه واخلي، خو صحابو مشوره ورکړه چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو ته له مدینې څخه بهر تلل مناسب نه دي. سعد بن ابي وقاص د هغو عزتمندو صحابو څخه یو دی چې د کفر او اسلام په هغه جګړو کې د ګډون ویاړ لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شوي وي. د ده په باب دغه خبره مشهوره ده چې د اسلام لپاره لومړی غشی د ده له لیندې وتلی دی. مثنا بیرته پر تکیه سر کېښود او ویل ما د هغه په هکله اورېدلي دي، خو کاش کې ما هغه لیدلی شوی. له هغې سره څومره پوځ دی؟ هغه له 4,000 سپرو سره له مدینې نه را روان شوی دی، خو هغه باور لري چې تر عراق پورې به د پوځ شمیر تر دې څو چنده زیات شي. امیر المؤمنین د لارې ټولو قبایلو ته له ده سره د ملګري کېدو فرمان استولی دی او په مدینه کې هم نور پوځ راټولیږي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې صراف ته راورسیږي د نور پوځ د راتلو انتظار به وکړي. هغه دا هیله درلوده چې له جګړې څخه مخکې به د شام د پوځ یو برخه هم له دوی سره یو ځای شي. مثنا خپل ورور ته وویل ته اوس هغه قبایلو ته د بری زیری ورکولی شي چې د ایران پوځي چمتووالي پریشانه کړي دي. ته هغوی ته ویلی شي چې ما یوازې د اسلام د پوځ د مخکینۍ ډلې لارښوونه کوله. تر ټولو لومبی بنو بکر ته ورشه او زما لخوا ورته ووایه چې د ایران د جاسوسانو په خبرو دي نه اندېښمن کیږي. عاصم بن عمر تمیمي وویل که تاسو اجازه راکړئ د معنا پر ځای زه چمتو یم چې قبایلو ته ورشم. مثنا په پریکنده لهجه وویل نه، بنو بکر ستا خبره نه اوري، هسې هم په پړاو کې ستا پاتې کېدل ضروري دي. بیا هغه یو بوډا سردار بشیر بن خصاصیه ته وویل بشیره زه نه پوهیږم چې یو ساعت یو څاښت او یا یوه ورځ وروسته به زما وضع څنګه وي، ځکه خو خپل مسؤلیت تا ته سپارم. حاضر کسان حیران شول. کله یې بشیر بن خصاصیه او کله مثنا ته کتل. هغه په غمجنه لهجه وویل که زه ستا پر خیمه پیره وکړم هماغه به د ځان لپاره ویاړ ګڼم، خو زه ویرېږم چې مثنا د هغه خبره ور لنډه کړه. ویې ویل تر څو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دلته نه وي را رسېدلی ته به د ذیقار د قرارګاه ساتنه کوي او زما خیمه له دې پړاو څخه بهر نه ده. او اوس ورشه غازیانو ته ووایه چې خپلې تورې تیرې کړي. عاصمه خپل ملګري دې وپوهوه چې دوی د جګړې د تیاري لپاره کوم فرصت موندلی دی له لاسه یې ورنه کړي. دوی یو پر بل پسې له خیمې ووتل، خو حسان له ځایه ونه خوځېد. مثنا هغه ته کتل او ویې ویل حسانه ته به ستړی شوی، ولاړ شه آرام وکړه. حسان غوښتل څه ووایي خو مثنا بن حارثه سترګې پټې کړې. هغه په خپ پښو له خیمې ووت. د مثنا بن حارثه مېرمنې سلمه پرده پورته کړه، د خیمې له شانه راښکاره شوه او بیا راغله د خپل میړه تر څنګ کېناستله. دوی دواړو تر لږ ځنډ په چوپه خوله یو بل ته کتل. بالاخره مثنا وویل سلمه ستا به اوس دا ګیله نه وي چې زه آرام نه کوم. اوس ما خپل مسؤلیت بشیر ته وسپاره، اوس به ښه زیات ویده شم، خو مدین تر اوسه لرې دی. ستا به یاد وي چې ما کله لومړی ځل اعلان وکړ چې د ایران پر خلاف د جګړې پیلولو لپاره ځم، نو ستا د کورنۍ مشرانو وخندل. اوس زما ټول خوبونه ترسره کیږي. تا اورېدلي دي چې امیر المؤمنین په خپله غوښتل د پوځ لارښوونه وکړي، خو د صحابو په ټینګار هغه خپله اراده بدله کړه او پر ځای هغه زړور انسان را لېږلی دی چې په هر لحاظ د دې منصب وړ دی. سلمه وویل زه یوازې دومره پوهیږم چې زما په ژوند کې هیڅ داسې شیبه نه ده راغلې چې کله تا څه خبره کړې وي زما باور دې پرې نه وي راغلی. سلمه زه ستا نه مننه کوم چې زما د لارې نیولو هڅه دې نه ده کړې. ما ته پته وه چې ستا د خدای په لار کې له جهاد نه پرته بله لاره خوښه نه وه.
زه پر دې خبره ویاړم چې تا په دې ستونزمنه لاره کې زه د خپل ژوند د ملګرتیا وړ وبللم. حضرت موسنا تر لږ ځنډ د خپل ژوند له ملګري سره خبرې اترې کولې. بیا یې ناڅاپه سترګې پټې کړې. لږ ځنډ وروسته چې طبیب خیمې ته ورننوت، د هغه شونډې ورټولې شوې وې او ساه یې ګړندۍ کېدله. طبیب یې په نبض لاس کېښود. ویې ویل د ده تبه ډېره زیاته شوې ده. موسنا ناکراره غوندې شو، پر اړخ واوښت، سترګې یې وغړولې او د طبیب پر ټینګار یې څو غړوپه دوا وخوړه. خو د هغه له څېرې څخه ښکارېدله چې د ده د ژوند وروستۍ جګړه پیل شوې ده. نوره ورځ او ورپسې شپه هغه د ژوند او مرګ ترمنځ لاس و ګرېوان او چې د ذیقار په پړاو کې د سهار اذانونه شول، هغه وروستي ځل سترګې وغړولې، څو ځله یې د شهادت کلمه وویله او بیا د تل لپاره چوپ شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه له مدینې څخه 13 پړاوه لري چې په شعلبه سیمه کې د مثنا پر وفات خبر شو، نو بشیر بن خصاصیت یې دا امر واستاو چې ته له غازیانو او د مثنا بن حارثه له کورنۍ سره په سیراف کې له موږ سره یو ځای شه. څو ورځې وروسته چې له ذیقار څخه د غازیانو کاروان سیراف ته ورسید، نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په خپله له پړاو څخه بهر د دوی هرکلي ته ولاړ. سعد رضی الله عنه امر وکړ د شهیدانو کونډې او یتیمان خیمو ته ورسوي او بیا د مثنا له نومیالیو ملګرو سره د خپلې خیمې په مخ کې تر تجر لاندې کېناست او د تیرو پیښو او راتلونکو اندېښنو په باب خبرې پیل شوې. له عاصم بن عمر، بشیر بن خصاصیه او د مثنا له نورو یارانو سره تر خبرو وروسته سعد معنا ته مخ واړو او ویې فرمایل: معنا، ته په هره جګړه کې له خپل قدرمن ورور سره ملګری وي او زما د دې پوښتنې ښه ځواب ښایي تر تا بل څوک ماته رانه کړي چې مدین ته د رسېدو لپاره موږ ته تر ټولو غوره لاره کومه ده، او که نن ستا ورور ژوندی وای ماته به یې څه مشوره راکوله؟ معنا بن حارثه ځواب ورکړ: د دې پوښتنې د ځواب لپاره زما اټکلونو ته اړتیا نشته. د خپلې ناروغۍ په وخت کې چې هغه ماته کومې لارښوونې کړي دي هغه زما ښې یادې دي. هغه په وار وار دا ویل چې که زموږ هدف د ایران پر کومه سیمه حمله کول وي نو دا کومه ستونزه نه ده. زه د لږ شمېر پوځ سره مدین ته رسېدلی شم، خو زموږ هدف پر ټول ایران بری موندل دي او دغه هدف د ایران د پوځي ځواک له تباه کولو پرته نشي ترلاسه کېدای. موږ به زر یا لږ وروسته له ایران سره پرېکنده جګړه خامخا کوو. د بویب د جګړې نه وروسته ما ګمان کاوه چې موږ پر ایران بریالي شوي یو، خو هغه ویل چې که د رستم تر مشرتابه لاندې د ایران اختلافونه له منځه تللي نه وای نو د بویب جګړه پرېکنده جګړه ثابتېدای شوه او موږ ته به د مدین نیول ګران نه و. خو اوس د ایران وضع له یوې مخې بدله شوې ده. د یزدګرد پر تخت کېناستلو نه وروسته هغوی ډېر ګړندي سره یو او منظم کېږي او زموږ جنگي وسایل داسې نه دي چې د بویب له فتح څخه پوره ګټه پورته کړای شو. یو وخت داسې و چې د مدین د فتح لپاره ماته یوازې 10,000 نور سرتیري پکار وو، خو اوس موږ ایرانیانو ته له بشپړې ماتې ورکولو پرته د وړاندې تلو خطر نشو زغملی. موږ هیڅکله هم هغه غلطۍ باید تکرار نه کړو چې د هغې په سبب مو د جسر په میدان کې ماته وخوړه. له ایرانیانو سره د پرېکنده جګړې لپاره موږ باید داسې میدان وګورو چې زموږ شاته هلته دښته او یا غر وي. که د دښمن ځواک تیت او پرک و موږ د هغوی د ویرولو لپاره هر وخت له سینده پورې وتلی شو، خو که هغوی منظم او سره یو وي او ډګر ته راووځي نو موږ باید د فرات پر پورې غاړه د دوی انتظار وکړو. سعد وویل: زما له دې رایې سره یوه ذره هم اختلاف نشته، خو زه د شاوخوا وضع څخه د ځان خبرولو نه وروسته دا پرېکړه کولی شم چې د ایران سره به د پرېکنده جګړې لپاره کوم ځای ډېر مناسب وي. ته د مثنا کونډې ته زما له لورې دا پیغام ورکړه چې موږ دا د همدومره عزت حقداره ګڼو چې دې د خپل نومیالي خاوند په ژوند کې درلود. 2 اونۍ وروسته یو سهار د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه قاصد راورسید او حضرت سعد رضی الله عنه له هغه سره تر لیدو وروسته سمدستي د لښکر سردارانو ته وویل چې امیر المؤمنین موږ ته امر کړی دی چې قادسیې ته ولاړ شو او د دښمن راتلو ته انتظار وکړو. او بیا چې د لښکر د امیر د پوښتنې په ځواب کې معنا بن حارثه د قادسیې د شاوخوا په باب معلومات ورکول، نو اورېدونکو داسې احساسوله چې د عراق ټولې لوړې ژبرې د امیر المؤمنین تر سترګو لاندې دي
او که مثنا بن حارثه ژوندی وای نو ښایي هغه هم د حق او باطل د دغې سترې جګړې لپاره له قادسیې پرته بل ځای نه وای غوره کړی. له مدین څخه نیولې د فرات او دجلي ترمنځ پراته ټول ښارونه په یو پوځي مرکزونو باندې بدل شوي وو. بیا هم رستم په ډول ډول پلمو او هیلو د جګړې د ځنډولو هڅه کوله. د هغې سبب دا و چې دی د ستوریو په علم پوهېده. د ده په نظر د ستوریو حرکت د ایران پر خلاف و. د ایران نورو نجومیانو هم هغه د راتلونکیو خطرونو څخه خبر کړی و. کله به چې د مدین امیرانو د پوځ د وړاندې تلو غوښتنه کوله، ده به پر دې خبره چوپ کړل چې زموږ ګټه په دې کې ده چې په پوره ډاډ خپل تیاري ته دوام ورکړو او مسلمانان پر دې مجبور کړو چې یا له سیند راپورې وځي، وړاندې راشي، او یا د ازوقې او نور سامان د کمبود سره په تنګ شي او بیرته ولاړ شي. په دې دواړو صورتونو کې زموږ ګټه ده. که هغوی زموږ د جنگي تیاري نه وویریږي او له قادسیې څخه بیرته ستانه شي، نو د فرات پورې غاړې ته عربي قبایل به پر خلاف راپورته شي او هغوی به بیا د ایران پر لور د بد کتو جرأت ونه کړي. که دوی له سینده د راپورې وتلو بې عقلي وکړه، نو زموږ هڅه به دا وي چې د دوی یو سرتیری هم بیرته ژوندی ولاړ نشي. د پوځ سردارانو دغه دلیل خوښاوه او هغوی د خپل سالار په ملاتړ کې ویل چې راتلونکې جګړه چې څومره مدین ته نږدې وي، هومره به د مسلمانانو لپاره تباه کوونکې وي. د دجلي او فرات ترمنځ سیمه د ایران د زمریانو لپاره یو ښکارځای دی، او چې ښکار په خپله ښکارځای ته راشي، نو موږ ته په هغوی پسې د وروتلو څه اړتیا ده. یزدګرد هم له ډېر سخت ضرورت پرته د خطر قبلول نه خوښول، ځکه خو یې په ډاډ په قادسیه کې د راټولېدونکي دښمن د راتلونکي اقدام انتظار کاوه. دغه وضعیت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته له اټکل څخه لرې و. هغه د پسرلي په موسم کې له مدینې منورې څخه روان شوی و. وروسته یې څو میاشتې په سیراف کې تېرې کړې. بیا یې په غریب کې د ایرانیانو یوه تاڼه فتح کړه. څو ورځې هلته تم شو. بالاخره یې په قادسه کې واړول. څو ورځې وروسته د هیرا یو کلی او ښار هم د مسلمانانو له یرغل څخه لرې نه و. بیا دغه توپاني ګروپونه له سینده پورې وتل او د جزیرې سیمو ته ننوتل. د ایران تاڼې له منځه یوړې او تر فراز پورې ورسېدل. د مقامي اوسیدونکو پلاوي مدین ته ورسېدل او یزدګرد ته یې فریاد وکړ چې که د ایران پوځ راونه خوځېږي، نو پر ټول عراق به د مسلمانانو هیبت خور شي او خلک به له ایران څخه مایوسه شي. له مجبورۍ به د هغوی ملګرتیا وکړي. د سرحدي واکمنو ځمکوالو او د پوځي قرارګاو د مشرانو لخوا هم یزدګرد ته د سمدستي مرستې غوښتنې وړاندې کېدلې، چې له دې سره جغد په مدین کې هم ناکراري مخ په زیاتېدو وه. د امیرانو او مذهبي مشرانو دې غوښتنې زور نیوه چې رستم باید بې له ځنډه د وړاندې تګ حکم وکړي. ځکه خو یوه ورځ یزدګرد رستم ور وغوښت او ویې ویل زه له سبا د لمر لوېدو نه مخکې غواړم دا واورم چې زموږ پوځ د قادسیې په لور لومړی مزل وهلی دی. د رستم بڼه غونجه شوه. ویې ویل علم پناه، زه ستا له حکم څخه انکار نشم کولی. د مدین پوځ به نن روان شي. خو یزدګرد په غوسه شو. ویې پوښتل خو څه؟ رستم هیلهمنه څېره ونیوه. ویې ویل علي مقامه، زما پلازمینې ته نږدې اوسېدل ضروري دي. ما ته د دې خبرې اجازه راکړه چې د پوځ تر سابات پورې رسولو وروسته بیرته راوګرځم. د جګړې په میدان کې د پوځ د لارښوونې لپاره ډېر نور د اعتماد وړ تجربه کار جنرالان او سالاران شته. زه د جالینوس، هرمزان، فیروزان او بهمن څخه کوم یو ته دغه جګړې قومنده سپارلی شم. یزدګرد ډېر په غوسه شو. ویې ویل تا دا څنګه ګڼلې ده چې دغه کسان به تر تا زیات دا خوښ کړي چې د دښمن نیزو او تورو ته سینې سپر کړي؟ رستم ډېر په زحمت خپله غوسه راقابو کړه او ځواب یې ورکړ علي مقامه، زه بې غیرته نه یم، خو د پوځ د حوصلې لوړولو لپاره زما شاته پاتې کېدل ضروري دي. د قادسیې په لور حمله کوونکو پوځیانو په زړونو کې دغه ډاډ باید وي چې دوی د اړتیا په وخت کې مرسته ترلاسه کولی شي. زه به په مدین کې آرام نه کینم، بلکې دا به مې هڅوي چې یوه ورځ 1000 تنه سرتیرو ته اړتیا وي، نو سبا ته باید 4000 نور د هغوی پر ځای تیار شوي وي. زه غواړم پر دښمن دغه روب پروت وي چې ما څومره پوځ وړاندې جګړې ته استولی دی. تر هغو زیات په مدین کې په قرارګاه کې پر وزلو بوخت دی. یزدګرد له حقارت څخه په ډکې مسکا رستم ته وکتل او ویې ویل موږ تر اوسه د داسې پوځي سالار په باب نه وو اورېدلي چې د جګړې له ډګر څخه لرې کینی او پر دښمن یې روب ولویږي. تا دا ویل چې که موږ یوه موده آرام کینو
نو دښمن د خپلو جنگي وسایلو او وزوقې د کموالي له امله په خپله شاته ولاړ شي. تا دا هم ویلي و چې که دښمن وړاندې راغی نو ته به یې له سینده د پورې وتلو په وخت کې وځپې. خو اوس وضع داسې ده چې دښمن په قادسیه کې اړولي دي او سپرو یې بې له ویرې او خطره زموږ په حاصلخیزو سیمو کې تباهي ګټه کړې ده. د هغوی سره د ازوقې هیڅ کمی نشته. هغوی د ډیرو میاشتو لپاره خوراکي مواد ذخیره کړي دي او که ستا د تدبیر په سبب هغوی لږ نور فرصت هم ترلاسه کړ نو دوی ته به د مرستې په رارسېدو کې هم هیڅ ستونزه رامخې ته نشي. د شام په جبهه کې د رومیانو له ځپلو وروسته به هغوی د ایران په لور په راتلو کې ځنډ ونه کړي او بیا ته که د ایران ټول اوسیدونکي مدین ته راټول کړي هم هغوی به ونه ویرولی شي. ستا د خپل خبر سره سم د قادسیې په میدان د راټول شوي دښمن د پوځ شمیر 10,000 څخه زیات نه دی. تا 15,000 سپاره په مدین کې راټول کړي دي، 15,000 په سابات کې او همدومره نور د لارې په چوکیو کې ستاسو د ورتلو انتظار کوي. بیا څه سبب دی چې ته دا څو میاشتې له دښمن سره د مخامخ کېدو نه ځان یوې او بلې خواته کوې؟ موږ اورېدلي دي چې ته د ستوریو په علم پوهېږې، خو ایران تر یو نجومي یو سرتیري ته زیات اړتیا لري. رستم د وینې غړپ تیر کړ او چوپ پاتې شو. وروسته یې وویل علي مقامه د ستوریو په علم پوهېدل کوم جرم نه دی، خو که ستا په زړه کې څه شک پیدا شوی وي چې د ستورو پېژندنې زه بې همته کړی یم او یا د ځان له ویرې زما په وفادارۍ او اطاعت کې کوم توپیر راغلی دی، نو زه به دا ثابته کړم چې تاسو له خپل غلام سره انصاف نه دی کړی. زه به همدا نن روان شم. یزدګرد لږ اغېزمن شو، ویې ویل زه پر تا هیڅ بدګمانه نه یم او ته دومره بیړې ته اړتیا نه لرې. په یوه ورځ هیڅ توپیر نه راځي. موږ به سهار وختي تا ته له قرارګاه څخه رخصت درکوو. سبا ته رستم له 15,000 سپرو سره له مدین څخه ووت. د دوی مخې ته جنگي پلان او شاته یې د هغو اوښانو او کچرو کتارونه و چې خزانه، ازوقه او خیمې پرې بار. کله چې دوی سابات ته ورسېدل، هغه تجربه کار جنرالان چې څو کاله یې له رومیانو ورپسې له مسلمانانو سره په ډېرو جګړو کې برخه اخیستې وه، د خپل لښکر سره د دوی هرکلي ته ولاړو. په سابات کې د قرارګاه له جوړولو وروسته ظاهرا دوی د وړاندې تګ په تیاري بوخت وو. خو د دوی د لټۍ اصلي سبب دا و چې مشهور او نامتو نجومي چې دوی له مدین څخه ورسره راوستلی و تر اوسه پورې دا ویل چې د ستوریو خوځښت د دوی پر خلاف دی. بیا چې کله یوه ورځ هغه واورېدل چې د مسلمانانو یو هیئت له کسرا سره د خبرو اترو لپاره مدین ته روان شوی دی، نو ده په زړه کې د لومړي ځل لپاره ډاډ احساس کړ چې اهورامزدا د دوی دعا اورېدلې ده. خو لږ وخت وروسته د ده ملګریو ده ته مشوره ورکوله چې ایران د یو ځوان او تنخوی واکمن د بې عقلیو د نتیجو نه د ژغورلو لپاره ضروري ده چې ته مدین ته ځان ورسوي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د حجاز کاروان ناول 42مه برخه چې ما عتیشه خونزاده د روضة الله مومن په ګډه همکارۍ تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې برخې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغه مو په لوی الله سپارو. په دعاو کې مو یاد ساتئ، ښه شپه ولرئ. درځئ اوس هم د راتلونکي برخې لنډې او جالبې صحنې اورو. یزدګرد په خپل دربار کې هغه غیرتي او زړور انسانان لیدل چې په سترګو کې له الله جل جلاله پرته د بل چا ویره نه وه. د هغوی پر سرونو په جواهرو ښکلې شوي خولۍ او پر بدن د هریر او اطلس چپنې نه وي. بیا هم د ایران د سترې امپراتورۍ واکمن د دوی په څېرو کې هغه ارامي او بې پروایي لیده چې تر اوسه یې هیڅکله نه ولیدلې. او بیا ناڅاپه مغیره بن شعبه جګ شو او ویې ویل ای پاچا، دا د عربو شریفان دي او شریفان د داسې خبرو ځواب ورکول نه خوښوي، خو زه ستاسو د هرې خبرې ځواب درکولی شم. دوی به زما خبرې تاییدوي. تا چې زموږ د ماضي په هکله څه وویل رښتیا وو. موږ رښتیا هم بدمرغه وو او بېلارې وو. عاصم د خاورو شکور په خپل آس ورسره کېښود او بیا پر آس سپور شو. خپلو ملګرو ته یې وویل یزدګرد موږ ته د ایران خاوره راکړه. ساعت ته تر دې ښه سوغات څه کېدای شي؟ اوس موږ باید له دې ځایه د وتلو هڅه وکړو. خو د رستم رنګ ناڅاپه زیړ شو. چیغې یې کړې عالي مقامه، تا زموږ دښمنانو ته خاوره ورکړې ده. ته ګمان کوې چې موږ ټوکې کوو؟ لوړ مقامه دا بد شګون دی. ماښام مهال ما بانو او یاسمین په لاندې بڼ کې چکر واهه.
یو نوکر له بهرنۍ دروازې څخه په منډه دوی ته ورغی او مهبانو ته یې وویل د پوځ سر لښکر غواړي دننه راشي. رستم له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ نه زه اوس ډېر نوزګار یم خو ستا باور دی چې هغه دلته نشته؟ که ستا باور نه وي نو زموږ کور لټولی شي. رستم ځواب ورکړ زه د کوم مجرم په لټون پسې نه یم راغلی. د یاسمین څېره له خوښۍ وپړکېده او بیا یې ناڅاپه په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه په ډېر زحمت وویل د ما بانو ورور بې ګناه دی، ستا یو ښه سرتیري ته اړتیا ده. آیا ته د جګړې پر ډګر هغه ته د خپلې وفادارۍ د ثبوت وړاندې کولو فرصت نشي ورکولی؟ رستم وویل زه خبر نه وم چې د سروش لور او د فریبرز لمرسۍ ته د یو بې مسؤلیته سړي ژوند دومره ګران دی. مهبانو تا ته د پټېدو ضرورت نه و. هغه پوهېدو چې ته هم دلته یې. رستم وعده وکړه چې له جګړې څخه بیرته راستون شي ستا ورور به راخوشي کړي. د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هېروئ. د حجاز کاروان